خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني م ورته معلومه ده دا م ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي په افغانستان کې څو کړل په عراق کې څو کړل د عراق کې به دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي امداد ورسره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغې کړي دي تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسم هتیار پکې نشته نه پیدا کړی شو افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دي دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي د څه حق وله ورکړه څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو څومره ښځې پکې کونډې شوې څومره بچي یتیمانان شو د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني کې دا ظلم کوي ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني کې دا ظلم کوي هر څوک به مني لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي د زړه نه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دي صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې پیسه ورسره لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل پیسه خو داسې یو شی دی قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري هغه دور د صحابه او هغه دور